حضرت خبیب رضی الله تعالی عنہ چې کله شهید کېدو نو دی په جیل کې وتکړې په لاسو کې دي او د مکې مشرکانو یو بار میدان ته راوستو، چا تورې راغستې دي او چا ټوپکې راغستې دي او چا نیزې راغستې دي. خبیب رضی الله تعالی عنہ به شهید کوي او پانسۍ ته به خېږي. جرم یې څه کړی دی؟ دا کلمې ویلې ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله. خبیب ته د الله معرفت حاصل شوی دی، الله پیژني. نو د شهادت په دوران کې عزتمندو جزې پزې نه کوي، اشعار وایي او خاندي. الله تعالی دله بې موسم انګور را لېږلي وو د جنت نه. دی د الله میلمه و، د چې را څومره وخت په دې جیل او قید کې تېر کړی دی نو دی د الله میلمه و. الله ورته د جنت نه انګور را لېږلي چې د کومې زنانه که اوسېږي هغه قسم خوري چې خبیب به کوم انګور خوړل نو زما د په الله قسم یې چې دغه انګور چېرته په مکه کې نه و، الله د جنت نه را لېږلي. او بیا شعرونه وایي فلست ابالي حين اقتل مسلما على اي شق كان لله مسرعي. زما څه پروا ده چې زه کله مړ کېږم، زه خو د الله دپاره مرمه. که ما څوک قتلوي، که ما ټوکړې ټوکړې کوي او که ما څه هر څه کوي نو زما هېڅ پروا نشته دی. او بیا چې عزتمندو کله شهید کېدو د الله رب العالمین داسې مضبوط تعارف او معرفتو ته حاصل شوی دی چې د زنکدن په دوران کې دا التجا وکړه مشرکانو ته وایي د 2 رکعته مونځ دپاره وخت راکوي. مونځ یې وکړو، ښه په تسلۍ باندې ودرېدو. او بیا یې ویل الله دشمنانو که تاسو دا نه ویلی چې خبیب د مرګ نه یېرېږي نو ما به 2 رکعته مونځ نورم کړی وی. ما ډېر زیات خوند راکوي چې د خپل ژوند او زندګۍ په دې آخري مرحله کې د الله سره ملاقات وکړم. او بیا یې وفرمایل رب العالمین هېڅ ارمان مې نشته دی، تا ته درځم او تا ته در روان یم. صرف یو وینا، یو فرمایش مې دی او یو دعا مې ده، او هغه دا چې تا ته پته ده چې په دې دنیا کې زه د چا د مینې عاشق یم، هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. رب العالمینه په دې پیغمبر زما سلام ووایه او دته زما د شهادت خبر ورسوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو سره مدینه کې ناست دی. د الله پیغمبر فرمایل وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. صحابه تپوس کوي د خدای پیغمبره څوک راغلی هم نه دی او چا سلام هم نه دی اچولی، ته چا د سلام جواب ورکوي؟ فرمایل د الله رب العالمین او د هغه د پیغمبر یو لوی عاشق د دنیا نه لاړ، خبیب شهید شو، جبرائیل راغلی دی، ما ته د هغه سلام راوړی دی، هغه له مې د سلام جواب ورکو او زه د جبرائیل په خوله باندې خبیب ته شهادت مبارکي ورکوم چې الله دې ته شهادت مبارک کړي. عزتمندو دا الله سره تعارف و، الله سره معرفت و، خپله مرتبه داسې حد ته رسولې وه چې په خندا خندا باندې الله سره میلاوېدو.